پاکستان ته افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي سفر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي په پام کې د ضمیر کابلوف په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او هم د افغانستان او لویدیځې اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې او د افغانستان وضعیت به وڅېړي. The special representative of the President of the Russian Federation on Afghanistan, افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف نن پاکستان ته سفر کوي. هغه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له مرستیال آمنه بلوچ سره لیدنه وکړي او د افغانستان او لویدیځې اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال احمد نسیم بوریچ سره به مفصل خبرې ولري. دواړه لوري به د افغانستان وضعیت تر څېړنې لاندې راولي او د سیمه ییزې سولې او ټیکاو ترویج کې د ګاونډیو هیوادونو رول په اړه به خبرې وکړي. یو شمېر کارپوهان هیله مند دي چې سفرونه وکولی شي د دوړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد جوړولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان او پاکستان کې هم د سولې او ټیکاو لامل شي. اگر باید مسئله در این باشه که در مورد افغانستان بحث میکنن یا پروگرام صلح و امنیت مشترک با افغانستان دارن یا مسائل اقتصادی و ترانزیتی را میخوان از افغانستان داشته باشن، بهتر است با مقامات افغانستان هم صحبت کنن و یا یک کدام تصامیمی که بین خود اتخاذ میکنن پروگرامی که میسازن با مقامات افغانستان و مردم افغانستان شریک بسازن. سرپرست فعلی افغانستان و حکومت پاکستان را دعوت کنند التیام ببخشند و در قسمت ثبات و تامین امنیت بیشتر کار کنند، زیرا گسترش روابط دوستانه و صمیمانه و بدون مداخله در امور یکدیگر میتواند باعث تحکیم ثبات و امنیت بین کشورهای منطقه مخصوصا افغانستان و پاکستان گردد. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګاونډیو هیوادونو تل د افغانستان په اړه د ګډ دریځ پر نیولو ټینګار کړی او په افغانستان کې د ټیکاو پیاوړتیا یې د سیمې په ګټه بللې ده.